زه خو همیشه تاسو ته وایم پخوانیو بزرګانو لارې پخوانیو علماو لارې راټینګې کوي د فیسبوک په هر ملا پسې مه ځغلئ نه پلار پېژنې نه نیکه پېژنې نه دین پېژنې که د دغه فیسبوک په ملایانو باندې پسې وې په کال کې به شل دینه بدلوي ولې یو ورځ شیعه درته ولاړ دي بل ورځ کپټنۍ درته ولاړ دي بل ورځ مودودۍ درته ولاړ دي بل ورځ پنجپیرۍ درته ولاړ دي بل ورځ سلفۍ درته ولاړ دي تا ته دا درک نه درکوي امي سړی چې دا اوس قرآن وایي که د ځانه راته ګډ دي بس عوام خلک دي ورسره ځغلي چې هر ملا هر څه ویل هغه ورته ځغلي دونه سوچ فکر کوه چې دا 100 کاله او 1000 کاله کم دین روان و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه در دې زمانې پورې 100 رکعاته تراویح وي نن څه پېښه شول چې خلک ورته وایي چې 100 رکعاته تراویح مه که سړی د مستحب منکر صلا کافر دی که یو سړی په دین کې د مباح منکر سو مباح هغه عمل بولي کې وکې ثواب نسته کې نه وکې عذاب نسته که د دغه منکر سو خو د دین حکم و دا سړی کافر دی د اسلام ووتي د مباح او د مستحب منکر لا کافر دی په اسلام کې د دین د یو جزء به انکار نه کوي که انکار وسو کافر کیږي عوام خلق ما تیر جمم درته ویل اکثر عوام خلق مورز در ابلی د دین سبي دین کیږي پر دین باندې بدګمانه کیږي پر نور لارو باندې خلق روان دي پر نور لارو باندې ګرځي څوک تراویح نه مني څوک روژې نه مني څوک په دین باندې پسخند وي څوک قرآن پاک په آیاتو باندې پسخندونه وي کافران سوي خلک په ځان باندې نه پوهېږي د خلکو فکر دا دی چې بس خالي به کلمه وایم زه مسلمان یم نه ته به د ایمان ارکان ټول پوره کوې بیا مسلمان یې که چې د ایمان د یوه رکنه مخالفت وکړي د اسلام څخه د سړی ولاړې کافر سو زه علماو ته وایم ملایان دلته ناست دي کله کله پر ملایانو دا خبره اشتباه شي زور ته هم خلک خدا وایي ملایان وایي که د فرضو سړی منکر سو کافر کیږي که نه کافر کیږي یا وروره مسله داسې نه ده که سړی د مستحب منکر سو لا کافر دی که یو سړی په دین کې د مباح منکر سو مباح هغه عمل بولي کې وکې ثواب نسته کې نه وکې عذاب نسته که د دغه منکر سو خو د دین حکم و دا سړی کافر دی د اسلام ووتي د مباح او د مستحب منکر لا کافر دی په اسلام کې د دین د یو جزء به انکار نه کوي که انکار وسو کافر کیږي شاه محمد انور شاه کشمیری رحمه الله اکبار الملحدین په دې سر کې دا مسله لیکي زه مختصره دا مسله ډیره تفصیلي ده ما مختصر درته وایم ښکار کول په اسلام کې مباح دي دا خلک ښکار کوي ښکار ثواب نه لري برایم په میلمنو کې میلمه او ښکاري و ما ورته ښکار مه کوه د ښکار څخه ځان وګوره روا کار دی خو د ضرورت او د حاجت په وخت کې د شوق دپاره چې کوې زړه سختي نبي علیه السلام نه دي خوښ کړی زموږ خلک یې د شوق دپاره دا سړي ته دومره مشکلات پیښ شوي وو چې اوس یې دلته بیان نسم کولی مال دا د ازار دی د حیوانانو ازار دی 3 زامن یې په یوه ورځ باندې مړه شوي بله لور باندې د خپله د ښکار دپاره توپک جوړوي ټک یې ځینې کړی د لور یې پر دا سر ویشتل یې ورسره زریر دا د حیوانانو مال ازار دی ښکار مه کوئ ښکار د ضرورت په وخت کې صحیح دی روا دی چې ستا ضرورت وي حاجت وي خو که حاجت او ضرورت نه وي په شوق چې زموږ خلک ښکارونه کوي دا زړه سختي دا ازار دی د دې څه ځان ګوري اوس ښکار روا دی که یو سړی وایي ښکار روا نه دی که سړي کې ناروا دی دا سړی کافر دی ولې ځکه د قرآن په آیت ثابت دی اذا حللتم فاصطادوا مباح کار دی ثواب نسته باندې پر ښکار ثواب نسته مستحب نه دی سنت نه دی فرض نه دی واجب نه دی مګر کې سړی منکر سو کافر کیږي ځکه د قرآن په آیت کې شی ثابت وي بیا منکر کفر دی دا 2 ودونه کول 3 ودونه کول 4 ودونه کول مسلمان ته دا نه فرض دی نه واجب دی نه سنت یو مستحب عمل دی البته زموږ د مذهب امام صاحب مبارک لا دا فرمایي چې په مستحب کې هغه ادنا درجه د استحباب کې دي دویم واده سنت نه دی لکه د ملایان چې دویم واده سنت دی زموږ مذهب داري دا نفس په استحبابي کې په هغه ضعیفه درجه کې دي ولې عدل نه کېږي په دا خاطر باندې لیکن د دې سره سره انکار به یې نه کوي که یو سړی منکر سو چې دویم واده روا نه دی کافر دی وجه د قرآن په آیت ثابت دی الله تعالی ثابت کړی دی چې انکار سړی وکړي کافر کېږي نو د خلکو د بعضې ملایانو د خلکو ذهن دا دی چې یاره که د فرض منکر سو نه کافر دی که نه کافر کېږي نن یو سړی تراویح نه مني وایي تراویح نسته په اسلام کې ملایان دي جوړېدلي دي چې فیسبوک خلاص کې یو ملا خبیث پکې ګاډي په نامه د ملا باندې تراویح نسته او مسلمانان پر دین بې عزته بدګمانه کوي زموږ کتابونه مسله ذکر کوي
وایي که یو سړي لمونځ د اشراق په داسې وخت کې کوي چې لمر راختي د لمر مازې څرک شو دی پر اشراق پر مانځه ودرېدي حدیث مبارکانو کې نبي علیه السلام دا وخت لمونځ مه کوه دلته شیطان سجده کوي په راښکته مه کوه چې لمر یې څه راپورته سو بری وړ اوس که یو سړي کوي کتابونه وای نه به ځینې منع کوي امام عبدالغني نابلسي دا مسله نقل کوي شاه نادرشاه کشمیري فیض الباري کې نقل کوي وایي مې منع کوه پروا نه کوي ولیکي ولې وایي خلک د دین سره لا اوباله دې پلان لمونځ نه کوي چې شروع یې کوي بیا تور ته دا وخت مکروه دی مې کو پروا نه کوي ولیکي خو مکروه دی وایي دې پلان خلک د دین سره لا اوباله دي دا شیطان طبیعته ملایان پسې ورته جوړېدلي دي تراویح په اسلام کې نشته شل رکعته تراویح نشته تراویح مه کوه تراویح دونه حیثیت نه لري یپلا خلق دا هغه څه تراویح نه کوي زما په مقتدیانو کې زه در یادوم ډېر خلک دلته ستا زما فکر تراویح به نه کوي ولې ما چې پرته نه کړ د بل ماجد ته هم نه ځي هلته هم تراویح ته نه ښکاره کېږي نو زما فکر رښتینې کوي ولې خو دا خلکو دغه ملایانو د په نامه د ملا باندې دغه شیطانانو پر دین باندې بدګمانه کړله د فیسبوک دور دی پیسې رانیسي بس خلک دي ګوري نور د دین او د اسلام خبرې د خلکو څخه پاتې سولې د الله تعالی پر دین به نه بدګمانه کېږي که د دین د یوه حکمه منکر سولې کافر کېږي ګوره یاد ولره د اسلام د هر حکمه انکار کفر دی د اسلام څخه وځي الله جل دې موږ تاسو د حق نه جلا کړي الله تعالی دې مو د دین پر لارې استقامت را نصیب کړي زه خو همیشه تاسو ته وایم پخوانیو بزرګانو لارې پخوانیو علماو لارې راټینګې کړي د فیسبوک په هر ملا پسې مه ځغلئ نه پلار پېژنې نه نیکه پېژنې نه دین پېژنې که د دغه فیسبوک په ملایانو باندې پسې وې په کار کې به شل دینه بدلوي ولې یو ورځ شیعه درته ولاړ دي بل ورځ کپټنۍ درته ولاړ دي بل ورځ مودودۍ درته ولاړ دي بل ورځ پنجپیرۍ درته ولاړ دي بل ورځ سلفۍ درته ولاړ دي تا ته دا درک نه درکړي امي سړی چې دا اوس قرآن وایي که د ځانه راته ګډ دي بس عوام خلک دي ورسره ځغلي چې هر ملا هر څه وویل هغه ورته ځغلي دونه سوچ فکر کوه چې دا 100 کاله او 1000 کاله کم دین روان و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه در دې زمانې پورې 100 رکعاته تراویح نن څه پیښه سول چې خلک ته وایي چې 100 رکعاته تراویح مه کوئ د الله حبیب علیه السلام د زمانې څخه در دې زمانې پورې خلکو پر تراویح باندې اهتمام ساتي نن څه پیښه سول چې یو خنزیر د مولا په صورت کې ماته دریږي او خلکو ته وایي چې تراویح چې دا اهتمام وړ نه دي